ملګرو د میم دویم درس ته ښه راغلاست. بیا هم اول توري لیکو او کلمې ترې جوړوو. میم دی کاپ او ری. میم کاپ ری درې واړه یو ځای کیږي. څه ترې جوړیږي؟ مکر چلول فریب ته چې وایي. خو که میم ولیکو کاپ راسي، د ری نه مخکې الف راسي، بیا ری راسي. څه ترې جوړیږي؟ مکار چې فریبکار یا چلناک انسان ته وایي. مکار دې ته هم وایي، نه پوهېږم چلناک به څومره راجي سي. مثلا ته ناروغ نه یې، ځان په ناروغۍ واچوې، نور خلک وایي دا ناروغ نه دی، مکر کوي. خو که دلته هی ورکو، بیا مکاره ترې جوړیږي چې ښځینه نوم دی. دلته که میم کاپ میم لام راشي، بیا هم میم کاپ دا شی سره یو ځای کیږي او میم او لام یې دا شی څنګ ته راځي، مکمل ترې جوړیږي. او که میم وي، قاف وي، دال وي او میم وي، بیا میم قاف سره یو ځای کیږي او دال هم ورسره ګډ راځي، میم لیکل کیږي، مقدم ترې جوړیږي. مڼه دا سره مڼه ده. زه مڼه خورم. لیلا هم مڼه خوري. مڼه دا سره مڼه ده. مڼې عموما سرې وي. زه مڼه خورم. لیلا هم مڼه خوري. چې خبره د مڼې سو، وایي جنۍ په باغ کې سره مڼه شوه، نه ورختی شم نه یې باد راغورځوینه. مڼه دا سره مڼه ده. زه مڼه خورم. لیلا هم مڼه خوري. ګورې خورم کې ښې واو ری میم دي، خو خوري کې بیا ښې واو ری او یې دي. د تورو تمرین ته راځو. میم لیکو، الف دی، شین دی، واو میم. میم الف ګډ راځي، څنګ ته شین او واو ګډ لیکل کیږي، میم پسې راځي، ماشوم ترې جوړیږي. خو میم شین کاپ لام دا ټول توري یو ځای سره لیکل کیږي، مشکل ترې جوړیږي. که کاپ وي، میم الف نون وي، څه ترې جوړ شو؟ کمال. که کاپ وي، میم وي، کاپ وي او یې وي، بیا کاپ میم کاپ یې ګډ راځي، کمکی ترې جوړیږي. ګورئ ماشوم. مشکل، کمال، کمکی. کمکی چې کوچني ته وایي. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب او د نورو ملګرو سره شریک کړئ. الله مو مل شه.